أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هیڅ کله به ښېګڼه ترلاسه نه کړئ څو چې له خپلو ګرانو شیانو مو د الله لپاره څه خیرات کړي نه وي، او کوم شی چې تاسو لګوئ نو الله ښه ورباندې پوه دی. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بني اسرائیل ته هم ټول خوراکي شیان حلالو پرته له هغو چې د تورات له نزوله ړومبی له اسرائیل یعنی یعقوب پر خپل ځان حرام کړي وو. ای رسوله یهودو ته ووایه نو تورات راوړئ بیا یې ولولئ که تاسو رښتیني یاست، نو درته معلومه بشي چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې د اوښ غوښه حرامه نه وه. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. نو چا چې له دې وضاحت وروسته هم په الله دروغ وتړل نو همغوی په خپله ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے رسوله ورته ووایه الله رښتیا ویلي نو د ابراهیم د دین متابعت وکړئ چې حق پلوی و او له مشرکانو څخه نه و. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بېشکه لومړنۍ کوټه چې خلکو ته د عبادت لپاره جوړه شوې هماغه ده چې په مکه کې ده، برکتي او ټولو خلکو ته لارښود دی. په هغې کې څرګندې نښې دي د ابراهیم د درېدو ځای او هر څوک چې ورننوځي نو خوندي وي، او د الله لپاره پر خلکو د دې کور حج لازم دی څوک چې هغه ته د لارې وس پیدا کړي، او چا چې کفر یعنی انکار وکړ نو بېشکه الله هم له ټولو خلکو بې پروا دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اے رسوله ورته ووایه اے اهل کتابو ولې د الله په آیتونو کافر کیږئ او تاسو چې څه کوئ الله ښه ورباندې شاهد دی. ورته ووایه اے اهل کتابو ولې د الله له لارې هغه څوک ایثاروئ چې ایمان یې راوړی او کوږوالی ورته پکې لټوئ، حال دا چې تاسو په خپله د حقیقت شاهدان یاست او الله خو له هغه څه چې تاسو یې کوئ ناخبره نه دی.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اے مؤمنانو، که د اهل کتابو د کومې ډلې اطاعت مو وکړ نو له خپل ایمان راوړو وروسته به مو بیرته کافران کړي. او تاسو به څنګه کافر کیږئ حال دا چې پر تاسو د الله آیتونه لوستل کیږي او رسول هم په تاسو کې دی او څوک چې په الله منګولې ټینګې کړي نو بېشکه نیغې لارې ته یې ښوونه وشوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مؤمنانو، الله نه وویریږئ څرنګه چې حق وي هماغسې ویریدل او ممرئ مګر دا چې تاسو مسلمانان وئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. او ټول یو ځای د الله پر رسۍ منګولې ولګوئ او ګوندي مه کوئ او د الله هغه نعمت در یاد کړئ چې کله په خپلو کې دشمنان وئ بیا یې ستاسو د زړونو ترمنځ مینه واچوله نو د هغه په نعمت یعنې له ورینه سره ورونه شوئ او تاسو د اور د یو ګړنګ پر غاړه وئ نو ترې ویې ژغورلی. په همدې ډول الله تاسو ته خپل آیتونه بیانوي تر څو په سمه لار ټینګ شئ. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. او لتاسو نه دې یوه داسې ډله جوړوي چې د ښېګڼې لور ته بلنه کوي، د نیکۍ امر کوي او له بدیو ایثارول کوي او همدا کسان بریالي دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. او د هغو په شان مه کیږئ چې ګوندي او شخړې سره وکړي له هغه وروسته چې څرګندې نښې هم ورته راغلي او د همدغو لپاره ستر عذاب دی. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هغه ورځ چې ځینې مخونه سپینیږي او ځینې مخونه به توریږي نو هغوی چې مخونه یې تور شي ورته ویل کیږي آیا له ایمانه وروسته بیرته کافر شوئ؟ نو دا عذاب په دې وڅکئ چې کافر کېدلی. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. او هغوی چې مخونه یې سپین شي نو د الله په رحمت کې به وي همیشه پکې اوسیدونکي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. همدا د الله آیتونه دي چې په حق یې در باندې لولو او الله د نړۍ پر خلکو د څه ظلم اراده نه لري او په اسمانو او ځمکه کې چې څه دي ټول الله لره دي او ټولې چارې هم الله ته ورګرځول کیږي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. مسلمانانو تاسو یو غوره امت یاست له هغو نه چې خلکو ته رابرسېره شوي دي چې د ښېګڼې امر کوئ او له بدیو ایثارول کوئ او په الله ایمان لرئ او که اهل کتابو هم ایمان راوړی وای نو دا حتما ورته غوره وه د هغوی ځینې مؤمنان خو زیاتره فاسقان دي. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هغوی یعنی یهود له څه ځورولو پرته بل هیڅ تاوان نشي در رسولی او که در سره وجنګېدل نو شا به در اړوي او بیا به یې څه مرسته ونه شي. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هغوی چې هر چیرې وموندل شي خواري پرې تپل شوې ده خو د الله په کومې رسۍ که منګولې ولګوي او یا د خلکو په کومې رسۍ او له خوارۍ خلاص شي او په الهي غضب اخته شول او اړتیا یعنی محتاجي پرې وتپل شوه دا ځکه چې دوی به د الله په آیاتونو کافر کېدل او په ناحقه به یې نبیان وژل. همداراز دا له دې امله چې دوی سره غړونه وکړه او تیری یې کاوه. لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. خو دوی ټول هم سره برابر نه دي. له اهل کتاب یوه ډله په حق ولاړه ده چې د شپې په شیبو کې د الله آیتونه لولي او دوی الله ته سجدي کوي. په الله او وروستۍ ورځ ایمان راوړي، د ښېګڼو امر کوي، له بدیو ایثارول کوي، په ښو چارو کې بیړه کوي او هم دوی د صالحانو له ډلې دي. او دوی چې کوم د خیر کار کوي نو هیڅکله به یې بېقدري ونه شي او الله په متقیانو ښه پوه دی. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل ورته
یقینا هغوی چې کافران شوي نو مالونه او اولادونه به یې هیڅکله هم د الله له عذابه هیڅ شی ترې ایثار نه کړی شي او دوی د اور والا دي په هغه کې به تلپاتې وي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. د هغه لګښت مثال چې دوی د دنیا په دغه ژوند کې کوي هغه باد ته ورته دی چې پکې سخت ساړه یا اور وي او د هغو خلکو کشت ته ورسي چې پر ځانو یې ظلم کړی نو ټول تباه کړي او الله خو ظلم نه دی پرې کړی بلکې خپله دوی پر ځانو ظلم کاوه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے مؤمنانو لخپلو مؤمنانو پرته مو بل څوک د راز ملګری مه نیسئ. هغوی یعنی نور خلک د هیڅ فساد او ضرر کمی او سپما در باندې نه کوي. هغوی هغه څه خوښوي چې تاسو پرې کړیږئ. دشمني له خلو هم څرګنده شوي خو کوم عداوت چې سینې پټ ساتي تر دې هم ستر دی. دا دی تاسو ته منشي بیان کړي که چیرې تاسو عقل کاروئ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. واورئ تاسې ای هغو مؤمنانو چې شی ایسوئ خو د دوی ښه نه ایسئ او تاسو پر ټولو آسماني کتابو ایمان هم لرئ او د دوی حال داسې دی چې کله تاسو سره مخامخ شي وایي موږ پر قرآن ایمان لرو خو کله چې ګوښې شي نو پر تاسې د ډېرې غصې له لاسه خپلې ګوتې چیچي. ورته ووایه ځئ له ډېرې غصې دې ومرئ بېشکه الله په هغه څه ښه پوه دی چې په سینو کې دي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. که تاسو ته څه شوالی در ورسي نو دوی خفه کړي او که څه کړاو در ورسي نو پرې خوښیږي او که تاسو صبر او ځان ساتنه وکړئ نو بیا یې چل ول کوم تاوان نه در رسوي. یقینا دوی چې څه کوي د الله علم او قدرت ترې راچاپیر دی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ والله سميع عليم. او اے رسوله کله چې له کوره د احد غزا ته سباون مهال ووتې او مؤمنان د جګړې ته په مورچلو کې پر ځای کول او الله ډیر پوه ښه اورېدونکی دی. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کله چې له تاسو نه دوو ډلو د بېزړهتوب قصد وکړ حال دا چې الله یې مرستندوی و او مؤمنان دې پر الله بروسه وکړي.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون او الله په بدر کې هم مرسته در سره کړې وه هغه مهال چې کم ځواکي وئ نو یوازې الله نه وویریږئ تر څو یې شکر پر ځای کړئ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين کله چې هغه وخت د مؤمنانو ته ویل آیا دا مو بس نه ده چې رب مو په 3,000 رالیږلو ملائکو مرسته وکړي هو کې که صبر او تقوا وکړئ او هغوی دا اوس در باندې راشي نو رب مو په 5,000 نشانمنو ملائکو مرسته وکړي وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم او الله دا د ملائکو راتګ یوازې تاسو ته یو زیری ګرځولی و او چې زړونه مو پرې ډاډه شي حال دا چې مرسته د حکیم برلاسي الله نه پرته له بلې خوا نشته ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين بدر غزا کې الله مرسته د دې لپاره وکړه څو د کافرانو یو لوری غوڅ یا خوار وزار کړي او نامراده بیرته وګرځي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم اے رسوله د دې پریکړې هیڅ شی تا پورې اړه نه لري یا به الله توبه قبلوي یا به په عذابوي ځکه چې دوی ظالمان دي او الله لره دي څه چې په اسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي چاته چې وغواړي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي په عذابوي او الله بخښونکی ډېر مهربان دی يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اے مؤمنانو څو برابر زیات سود مخورئ او الله نه وویریږئ تر څو بریالي شئ او له هغه اوره ځان وساتئ چې کافرانو ته چمتو کړل شوی دی او د الله او رسول خبره ومنئ تر څو رحم در باندې وشي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين او د خپل رب د بخښنې او هغه جنت په لوري بیړه وکړئ چې پلنوالی یې لکه آسمانونه او ځمکه دی متقیانو ته چمتو شوی الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هغوی چې په پراختیا او تنګسه کې لګښت کوي او غصه زغمونکي او د خلکو بخښونکي دي او الله داسې نیکان خوښوي
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او هغوی چې کله څه لویه ګناه او یا پر ځانو کوم بل ظلم وکړي نو سمدلاسه الله یاد کړي او د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي او الله نه پرته څوک دی چې ګناه بخښلی شي او هغوی پر خپلو کړو ګناهونو ټینګار هم نه کوي کله چې پوهیږي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. د دې خلکو بدله د خپل رب له لوري بخښنه ده او داسې باغونه چې ویالې ترې لاندې بهیږي تلپاتې په هغه کې او د ښه عمل کوونکو اجر څومره ښه دی. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لتاسو مخکې هم څه دورې تیرې شوي دي نو په ځمکه کې وګرځئ راوګرځئ بیا وګورئ چې د الهي دین دروغ ګڼونکو انجام څنګه و. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا د خلکو لپاره ښکاره اعلان او متقیانو ته هدایت او نصیحت دی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. او اے مسلمانانو مسستیږئ او مخه پکیږئ که رښتیني مؤمنان اوسئ نو همدا تاسې به بریالي یاست. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. که تاسو ته احد غزا کې څه ټپ در رسېدلی نو دشمن قوم ته خو هم بدر غزا کې دغه شان ټپ رسېدلی و او دا ورځې خو د خلکو ترمنځ اړه را اړه او تر څو الله هغه معلوم کړي چې ایمان یې راوړی او له تاسې نه ځینې شهیدان واخلي او الله ظالمان نه خوښوي او بل د دې لپاره چې الله هغه کسان ښه پاک کړي چې ایمان یې راوړی او کافران وځپي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا ګمان کوئ چې جنت ته به همداسې ننوځئ او الله به نه لا ستاسو مجاهدین معلوم کړي وي او نه صابران؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. او یقینا چې تاسو ځینو په بدر غزا کې ګډون نه و کړی د شهادت د مرګ هیله کوله چې لا ورسره مخ شوي نه وئ نو دا دی اوس خو مو ولید چې په خپله مو ورته کتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او محمد صلی الله علیه وسلم خو له یو رسول پرته بل څه نه دی چې له ده ړومبی هم داسې رسولان تیر شوي نو که هغه ومري یا ووژل شي تاسو به بیرته په پوندو ګرځئ
او هر څوک چې بیرته په پوندو وګرځي نو هیڅکله به الله ته څه تاوان ونه رسوي او الله به ډیر ژر شاکرانو ته اجر ورکړي. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. او هیڅ یو کس لره دا واک نشته چې ومري مګر د الله په حکم سره په لیکلې ټاکلې نیټه. او څوک چې د دنیا بدله غواړي نو له همدې برخه ورکوو او څوک چې د آخرت ثواب غواړي نو له هماغه یې ورکوو او ژر به شکر ویستونکو ته ښه بدله ورکړو. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. او ډیر داسې نبیان دي چې پخوا کې ډیر خدای پالونکي جنګېدلي دي خو د الله په لار کې وررسېدلو مصیبتونو په وجه نه سست شول نه کمزوري شول او نه به یې سر ټیټاوه او الله همداسې صابران خوښوي. او له دې پرته یې بله خبره نه وه چې ویل به یې ای زموږ ربه ګناهونه مو راته وبخه او په خپلو چارو کې زموږ تیری زیاتی راوبخې او پښې مو ټینګې کړې او پر کافر قوم مرسته راکړې. نو الله هغوی ته په دنیا هم بدله ورکړه او د آخرت لا غوره ثواب او الله همداسې نیکان خوښوي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اے مؤمنانو که د کافرانو اطاعت وکړئ نو بیرته به مو په پوندو کفر ته واړوي او بیا به زیانمن وګرځئ. دا خلک مو خواخوږي نه دي بلکې الله مو مل او ملګری دی او هماغه تر ټولو غوره مرستندوی دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ژر به د کافرانو په زړونو کې ویره واچوو په دې چې الله سره یې هغه څه شریک کړل چې کوم دلیل یې پرې نه دی نازل کړی او هستوګنځی به یې اور وي او د ظالمانو ډیر بد کور دی. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. او بشک الله هغه وخت خپل وعده در سره رښتینې کړه کله چې د هغه په امر د دشمن په وژلو ځپلو لګیا وئ تر هغو چې بې زړه شوئ او په امر کې مو سره شخړه شوه او له هغه وروسته مو د خپل امیر له امره سرغړاوی وکړ چې تاسو ته الله هغه څه در وښودل چې تاسو یې خوښوئ یعنی غنیمت
په تاسو کې خو هم چا دنیا غوښته او چا آخرت، بیا یې ترې راوګرځولی چې ومو ازمویي، او یقینا ستاسو له ګناه تیر شو، او الله خو پر مؤمنانو د ستر فضل څښتن دی. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هغه وخت یاد کړئ کله چې په بره مو منډې وهلې او هیڅ چاته مو بیرته نه راکتل او رسول له شانه درپسې نارې وهلې، نو د غم د پاسه غم سزا یې درکړه، تر څو په هغه څه خفه نه شئ چې له لاسه مو وتلي، او نه په هغه چې در رسېدلي، او الله په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بیا یې له دې غمه وروسته یو ډاډ در باندې راوست چې د پرکالۍ په بڼه مو پر یوه ډله خپرېدی او یوه بله ډله نو د خپل ځان غم اخیستې وه چې پر الله یې هم ناروا ګمانونه کول، هماغه د جاهلیت ګمان. دوی ویل آیا د دې کار څه واک موږ لره شته؟ ورته ووایه رښتیا چې کار خو ټول الله لره دی، خو دوی په سینو کې څه خبرې پټې ساتي هغه چې تا ته یې نه څرګندوي. وایي که په دې کار کې زموږ څه واک وای نو دلته به نه وژل کېدو. ورته ووایه که تاسو په خپلو کورو کې هم وی نو چاته چې وژل ټاکل شوي وو هغوی به خپل د مړینې ځای ته په خپله راوتلي وو، او دا پیښه د دې لپاره چې الله وازمایي څه مو چې په سینو کې دي او هغه څه چاڼ کړي چې مو په زړو کې دي، او الله د سینو په شتو ښه خبر دی. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. یقینا ستاسو هغه خلک چې د دواړو ډلو د نښتې په ورځ په شا وګرځېدل بل څه نه وو، شیطان د دوی د ځینو عملونو په وجه وښویول، او الله خو عفو ورته وکړه، بېشکه الله ښه بخښونکی ډېر زغمونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے مؤمنانو
د هغو په شان مه کیږئ چې کافر شوي او چې کله یې ورونه په ځمکه کې په سفر وتلي وو او یا غذا کوونکي وو نو د هغوی په هکله به یې ویل که چیرې دوی موږ سره وای نه به مړه شوي او نه به وژل شوي وو. د دوی د دې خبرې پایله خو یوازې دا ده چې الله دا خبره د دوی په زړونو کې د یو افسوس په ډول اچوي. که نه ژوندي کول او مړه کول خو الله کوي او الله په هغو کارو چې تاسو یې کوئ ډېر ښه لیدونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. او که د الله په لار کې ووژل شوئ یا مړه شوئ نو د الله له لورې بخښنه او لورینه له هغه څه چې دوی یې غونډوي ډېره غوره ده. او که مړه یا ووژل شوئ نو خامخا به الله ته ورغونډېږئ. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اے رسوله د خپل رب په لورینه ته دوی ته نرم شوی او که تندخویه او سخزړی وای نو دوی ټول به دې له چاپیره خواره شوي وو. نو عفو ورته کوه، بخښنه ورته غواړه او په مهمو کارو کې مشوره ورسره کوه. بیا چې پر څه دې اراده ټینګه شوه نو په الله توکل کوه، یقینا الله توکل کوونکي خوښوي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. که الله مو مرسته وکړي نو بیا پر تاسو څوک برلاسی نشته، او که مو پرېږدي نو بیا هغه څوک دی چې له ده وروسته مو مرسته وکړی شي، او مؤمنان خو دې تل پر الله توکل کوي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او هیڅ نبی سره نشایي چې خیانت وکړي، او څوک چې خیانت کوي نو د قیامت په ورځ به له خپل خیانت سره راځي. بیا نو هر چا چې څه ګټلي وي پوره ورکول کیږي او هیڅ ظلم نه ورسره کیږي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. شنو څوک چې تل د الله په رضا پسې وي د هغه چا په شان کیدای شي چې د الله په غضب اخته شوی او وروستی ځای جهنم وي او هغه ډیر بد استوګنځای دی. دوی له الله سره په درجو توپیر کې دي او الله د هغه څه لیدونکی دی چې دوی یې کوي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقیقت دا دی چې پر مؤمنانو د الله احسان شوی چې په دوی کې خپل دوی نه یو داسې رسول راولېږي چې د هغه یعنی الله آیتونه پرې لولي، له بدیو یې پاکوي او کتاب او پوهه ورشي. شک نشته چې دا خلک پخوا څرګنده بېلارۍ کې وو.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. آیا نو کله چې یو مصیبت در ورسید یعنی احد غزا کې مو اویا کسه شهیدان شول چې د هغه 2 برابره مو دشمن ته هم ور رسیدلی دی، هغه چې بدر غزا کې اویا مشرکان ووژل شول او اویا اسیران شول، نو ویل مو دا له کومه؟ ورته ووایه دا مو له خپلو ځانو، یقینا الله خو په هر څه وسي دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. او د دواړو ډلو د نشتې په ورځ چې څه در ورسېدل نو هغه د الله په حکم سره و تر څو مؤمنان معلوم کړي، او هغه هم معلوم کړي چې منافقت یې وکړ. هغوی چې ورته ویل شول راځئ د الله په لار کې وجنګیږئ یا لږ تر لږه دفاع خو وکړئ، نو ویل یې که موږ په جګړه پوهېدلی چې نن کیږي نو خامخا به درپسې شوي وو. دوی په هغه ورځ لا له ایمانه کفر ته ډیر نږدې وو. په خوله هغه څه وایي چې په زړونو کې یې نشته، او الله خو په هغه څه چې دوی یې پټ ساتي ډیر ښه پوه دی. هغوی چې له جګړې ناستو او د خپلو شهیدان شوو ورونو په هکله یې ویل که زموږ یې منلی وای نه به وژل کېدل. ورته ووایه ښه نو له خپلو ځانو مو مرګ ایثار کړئ که رښتیني یاست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. او هیڅ کله هغه کسان مړه مه ګڼه چې د الله په لار کې وژل شوي، هغوی ژوندي دي او د خپل رب خوا کې روزي ورکول کیږي. الله چې له خپلې لورینې څه ورکړي په هغو خوشحاله دي، او د هغو کسانو لپاره هم خوشحالي کوي چې د دوی تر شا دي او په شهادت کې لا یو ځای شوي نه دي ورسره، چې پر دوی به هیڅ ډار نه وي او نه به دوی خفه کیږي، او د الله له لورې پر نعمت او لورینه خوشحالي کوي، او پر دې چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هغوی چې د الله او د هغه د رسول بلنه له هغه وروسته هم ومنله چې ټپونه ورته رسېدلي وو، له دوی نه چې هر چا ښېګڼه او تقوا وکړه لوی اجر یې دی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. دا هغوی دي چې خلکو ورته وویل بېشکه ډېر خلک یعنی د مکې مشرکان ستاسو مقابلې ته بیا راټول شوي نو وډار شئ ترې. خو دې خبر د هغوی ایمان لا زیات کړ او ویې ویل الله مو بس دی او هغه ښه کار جوړونکی دی. نو د الله له نعمت او لورینې سره بیرته داسې راوګرځېدل چې هیڅ بد هم ورونه رسېدل او د الله په رضامندۍ پسې هم ولاړل او الله خو د لوی فضل خاوند دی. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. په حقیقت کې دا صرف شیطان دی چې خپل ملګری ډاروي نو ګورئ بیا مه ترې ډارېږئ او ما نه وډار شئ که تاسو رښتیا مؤمنان یاست. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. او ګوره هغوی دې هم ونه ویروي چې په کفر کې منډې ترړې وهي هغوی به الله ته هیڅ تاوان ونه رسوي. الله غواړي چې هغوی ته په آخرت کې څه برخه ونه ټاکي او دوی لره ستر عذاب دی. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بېشکه هغوی چې کفر د ایمان په بیه واخیست هیڅ کله به الله ته کوم تاوان ونه رسوي او دوی لره دردناک عذاب دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. او کافران دی هیڅ کله ګمان نه کوي چې زموږ لخوا مهلت ورکول به دوی ته غوره وي. موږ خو ایله د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی ګناه زیاته کړي او سپکوونکی عذاب یې وي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله داسې نه دی چې مؤمنان به په همدې حال پرېږدي چې تاسو یاستئ تر هغو چې پاک او ناپاک سره جلا نه کړي او الله داسې هم نه دی چې پر غیبو مو خبر کړي خو الله له خپلو رسولانو چې څوک وغواړي غوره کوي. نو په الله او رسولانو یې ایمان راوړئ او که ایمان راوړئ او ځان ساتنه وکړئ نو تاسو لره به لوی اجر وي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. او څوک چې په هغه څه یعنی مال کې بخیلی کوي چې الله له خپل فضل ورکړی هیڅ کله دی ګمان نه کوي چې هغه به په خیر وي بلکې هغه ورته شر دی. ژر ده چې د قیامت په ورځ به هغه څه د غاړې طوق شي چې بخیلی پرې کوله او د آسمانو او ځمکې میراث یوازې الله لره دی او الله په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. لقد سمع الله قول الذين قالوا
إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله د هغو خلکو خبره ښه اورېدلې چې ویلې الله فقیر دی او موږ غنیان یو. ژر به هغه څه هم د دوی په عملنامه کې ولیکو چې دوی ویل او په ناحقه د نبیانو وژنه یې هم، او بیا به ورته ووایو د سوځونکي اور عذاب وڅکئ. دا په هغو ګناهونو چې خپلو لاسو مو وړاندې کړي وو، او بېشکه الله پر بندګانو ظلم کوونکی نه دی. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. دوی هغه خلک دي چې وایي بېشکه موږ ته خو الله داسې پیغام را کړی چې تر هغو به یو رسول نه منو څو چې یوه داسې قرباني رانه وړي چې اور یې خوري. ای رسوله ورته ووایه تاسو ته خو له ما مخکې هم رسولان له څرګندو نښو سره او له هغه څه سره هم راغلي وو چې تاسو وویل، نو هغوی مو ولې ووژل که تاسو رښتیني یاست. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نو که ته یې دروغجن بللی مخه پکېږه، له تا مخکې رسولان هم دروغجن بلل شوي چې له ښکاره نه شو صحیفو او روښانه کتاب سره راغلي وو. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر ساکخ د مرګ سکونکی دی او پوره بدلی به مو یوازې د قیامت په ورځ ترلاسه کوئ. نو څوک چې له اوره خلاص او جنت ته ورننویستل شو نو بالکل بریالی شو، او د دنیا ژوند خو د جنت مقابل کې له څه غولونکي سامان سودا نه پرته بل څه نه دی. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مسلمانانو خامخا به مو په مالو او ځانو کې نور هم ازمایل شي، او حتما به له هغو چې تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی او له هغو نه چې مشرکان شوي ډیر ضرر یعنی بدې خبرې واورئ، او که صبر او ځان ساتنه وکړئ نو بس همدا د میړانې او همت کارونه دي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. او دا خلک دی هغه وخت له یاده نه باسي کله چې الله له هغو خلکو پوخ لوز واخیست چې کتاب ورکړی شوی و چې خامخا به هغه کتاب نورو خلکو ته ښکاره بیانوي او پټوی به یې نه، خو هغوی هغه لوز شاته وغورځاوه او کمه ناڅیزه به یې پرې واخیسته، نو هغوی څومره بد شی پیري.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. د هغوی په حق کله هم ګمان مه کوه چې په خپلو کړو خوشحاله دي او خوښوي چې په هغو کارو هم وستایل شي چې بیخي یې کړي نه دي، نو هیڅکله یې له عذابه خلاصېدونکي مه ګڼه، دوی لره خو دردناک عذاب دی. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. او د آسمانو او ځمکې واکمني الله لره ده او الله پر هر شي برلاسی دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بېشکه د آسمانو او ځمکې په پیدایشت او د شپې ورځې په اوښتون کې حتما عقلمنو ته د عبرت ډېرې نښې دي. هماغه کسان چې په ولاړه ناسته او اړخونو پراته هر حال کې الله یادوي او د آسمانو او ځمکې په پیدایشت کې فکر کوي او بیا وایي چې ای زموږ ربه دا خو دې چټي نه دي پیدا کړي، تا لره عبثیاتو نه پاکي ده، نو د اور له عذابه مو وساتي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. زمونږ ربه تا چې څوک اور ته داخل کړ نو هغه دې خوار کړ او ظالمانو لره څوک مرستندوی نشته. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. زمونږ ربه مونږ له یو بلونکي د ایمان لور ته بلنه واورېده چې ویلې پر خپل رب مو ایمان راوړئ، نو ایمان مو راوړ. زمونږ ربه نو ګناهونه راته وبخه او بدۍ مو ورژوه او له نیکانو سره مو وفات کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. زموږ ربه او هغه څه هم راکړي چې د خپلو رسولانو په ژبه دې موږ سره وعده کړې او د قیامت په ورځ مو مه شرموي، یقینا ته خپله وعده نه ماتوي. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
نو الله د هغوی دعا قبول کړه او جواب یې ورکړ چې بېشکه زه له تاسو نه د کوم عمل کوونکي هیڅ کار نه ضایع کوم، نارینه وي که ښځینه، تاسې خپلو کې یو له بله یاست. نو چا چې هجرت کړی او له خپلو کورو ایستل شوي او زما په لار کې ځورېدلي، جنګېدلي او وژل شوي دي، نو خامخا به یې بدۍ ترې لرې کړم او داسې جنتو ته به یې داخل کړم چې ترې لاندې ویالې بهیږي. دا د الله له لورې یوه بدله ده او الله سره خو ډېره ښه بدله ده. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ګوره چې په ښارو کې د کافرانو په خوشحالۍ ګرځېدل را ګرځېدل دې ونه غولوي. دا د لږ ورځو ګټه اخیستل دي، بیا یې ځای جهنم دی او هغه بد استوګنځای دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. خو بلخوا هغو کسانو ته چې له خپل ربه ویریدلي داسې جنتونه دي چې ترې لاندې ویالې بهیږي تلپاتې په هغو کې. دا د الله لخوا یوه میلمستیا ده او الله سره چې څه دي هغه نیکانو ته ډېر غوره دي. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. او بېشکه اهل کتابونه خامخا ځینې هغه دي چې په الله ایمان راوړي او په هغه څه هم چې تاسو ته نازل شوي او څه چې هغوی ته نازل شوي الله ته عاجزي کوونکي دي او د الله په آیتونو لږ غوندې بیه نه پیري. دې خلکو ته یې له خپل رب سره اجر دی، بېشکه چې الله چټک حساب کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو صبر کوئ، جنگ کې صابر اوسئ، په اسلامي سرحدو کې ټینګ اوسئ او الله نه وډار شئ ترڅو بریالي شئ. النساء مدني سورت دی او 100 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر رحم کوونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلکو لخپل هغه رب مو وډار شئ چې له یو کس نه پیدا کړئ او له هغه بیا جوړه ورته پیدا کړه او بیا یې له دغو دواړو ډیر سړي او ښځې خپاره کړل او له هغه الله نه وویریږئ چې خپلو کې غوښتنه پرې کوئ او هم د خپلوۍ په اړه وډار شئ، یقینا الله پر تاسو څارونکی دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. او یتیمانو ته خپل مالونه ورکوي او ناپاک په پاک مسره بدلوي
او مه د هغوی یعنی یتیمانو مالونه خپلو مالو سره ګډ خورئ بېشکه دا لویه ګناه ده. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تعولوا. او که ویریدئ چې په یتیمانو کې به برابرۍ یعنی انصاف ونه کړئ نو له دغو ښځو مو چې څه خوښه وي 2 3 او 4 په نکاح کړئ. خو که ډارېدئ چې د دوی ترمنځ برابرۍ نشئ کولی نو بیا یوه بس ده، یا هغه مینځه چې تاسو یې مالکان یاست. دا کار دې ته ډیر نږدې دی چې ظلم ونه کړئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او ښځو ته خپل مهرونه په خوښۍ سره ورکړئ، خو که هغوی په خپله رضا تاسو ته د هغه څه برخه در پرېښوده نو ښه په خوند سره یې بې ضرره خورئ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او کم عقلو یتیمانو ته مو هغه مالونه مه سپارئ چې الله د ګزران سبب درته ګرځولي. البته خواړه ترې ورکوئ، جامه ورکوئ او ښه خبره ورته کوئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. او تر هغه به یتیمان ازمویئ چې د نکاح عمر ته ورسیږي، نو که بیا مو هوښیاري ترې ولیده نو مالونه یې ورکړئ، او مالونه یې له دې ویرې په اسراف او بیړه مه خورئ چې بیا به دوی رالوی شي. او هر څوک چې بډای وي نو ځان دې پاک ترې وساتي، او څوک چې بېوزلي وي نو په مناسب ډول دې وخوري. بیا مو چې کله هغوی ته خپل مالونه ورکول نو شاهدان پرې نیسئ، او الله ښه حساب کوونکی بس دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نارینه‌وو ته له هغه څه نه چې مور و پلار او خپلوانو یې پرېښي ځان ته برخه ده، او ښځو ته له هغه څه نه چې مور و پلار او خپلوانو یې پرېښي ځان ته برخه ده، لږ وي یا ډېر، د الله له طرفه یوه ټاکلې برخه. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. او کله چې له وارثانو پرته نور خپلوان، یتیمان او خواران د میراث ویش ته راشي نو هغوی ته هم څه خواړه ترې ورکړئ او ښه خبره ورته کوئ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. او هغه چاروال کسان دي هم د یتیمانو مال کې له ناروا لاسوهنې وویریږي چې که دوی هم تر شا کمزورې خیلخانه پرېښې وای نو څومره به ویرېدل پرې، نو دوی دې هم الله نه وډار شي او سمه صحیح خبره دې کوي.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خبره ده چې څوک د یتیمانو مالونه په ظلم خوري نو بېشکه دوی په ډکو ګېډو اور خوري او ژر به تاوجن اور ته ننوځي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. د خپل اولادو په حق له الله درته لارښوونه کوي چې د یو نارینه برخه به د 2 ښځو برخې برابر وي خو که ورثه ښځې او له 2 زیاتې وي نو بیا هغوی ته د پریښې مال له 3 2 برخې دي او که یوه وه نو بیا یې د ترکې نیمه برخه ده او که د مړي اولاد نه وي نو د مور و پلار هر یو لپاره یې 6مه ده له پریښې مال نه خو که اولاد یې نه وي او میراث یې مور و پلار ته پاتې وي نو بیا یې د مور 3مه ده نو که د مړي ورونه هم وي بیا یې د مور لپاره 6مه ده. دا برخې له هغه وصیت نه وروسته چې دی یې کوي او له پور ادا کولو وروسته. هغوی ستاسو پلرونه او زامن دي تاسو نه پوهیږئ چې د دوی کوم یو تاسو ته په ګټه کې درلنډ دی. دا د الله له لوري ټاکلي برخې دي بېشکه الله ښه پوه د حکمت څښتن دی. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. او تاسو ته د هغه څه نیمایي ده چې میرمنو مو پرېښي که ژوندی اولاد یې نه و خو که د هغوی اولاد وو نو بیا تاسو ته د هغه مال 4مه ده چې دوی پرېښی دا هم له هغه وصیت نه وروسته چې دوی یې کوي یا پور نه او دوی یعنی میرمنو لره د هغه څه 4مه ده چې تاسو پرېښي که ژوندی اولاد مو نه و نو که اولاد مو و نو بیا د هغوی 8مه ده
له هغه څه نه چې تاسو پریښي وروسته له هغه وصیته چې تاسو یې کوئ یا پور نه او که هغه سړی چې میراث ترې وړل کیږي کلاله یعنی بې پلاره بې اولاده وي او یا داسې کومه ښځه وي او د هغه کوم ورور یا خور وي نو بیا له دوی دواړو نه د هر یوه شپږمه ده خو که هغوی له دې یعنی یو ورور او خور نه زیات وي نو بیا به دوی په همدې دریمه کې سره ګډ وي له هغه بې ضرره وصیت نه وروسته چې کیږي او له پوره وروسته دا د الله له لورې یو وصیت دی او الله ډیر پوه د زغم والا دی تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم دا د الله حکمونه دي او څوک چې د الله او رسول حکم ته یې غاړه کیږدي داسې جنتو ته به یې ننباسي چې ویالې ترې لاندې بهیږي تلپاتې په هغو کې او دا نو ستر بریالیتوب دی ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين او څوک چې له الله او رسول نه یې سر غړوي او له بریدونو یې تیری کوي داسې اور ته به یې ننباسي چې تل تر تله به پکې وي او هغوی ته به سپکوونکی عذاب وي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا او ستاسو له میرمنو چې څوک ناوړه کار یعنی زنا کوي نو له خپلو یعنی مسلمانانو پر دوی 4 کسه شاهدان وغواړئ نو که هغوی شاهدي ورکړه بیا یې په کوټو کې تر هغه بندیانې کړئ څو چې مرګ یې واخلي یا الله کومه بله لار ورته وټاکي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما او له تاسو نه هغه 2 سړي چې دا کار وکړي نو یې ځوروئ بیا یې که توبه وایستله او سم شول نو ځینې تیر شئ یقینا الله توبه منونکی ډیر مهربان دی إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما خبره همدا ده چې په الله باندې یوازې د هغو توبه منل دي چې په ناپوهۍ سره ناوړه کار کوي او بیا ژر توبه باسي نو الله به داسې کسانو ته له خپل رحمت سره راګرځي او الله ښه پوه د حکمت څښتن دی وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما او د هغو لپاره توبه قبلېدل نشته چې لګیاوي ناوړه چارې کوي تر هغه چې آن لا کوم یوه ته یې مرګ هم راورسي بیا وایي اوس مې توبه ده او نه د هغو لپاره توبه شته چې په کفر مري داسې خلکو ته موږ دردناک عذاب تیار کړی أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے مؤمنانو، دا درته روانه ده چې په زور یعنی جبران ښځې په میراث کې واخلئ او نه به یې را ایساروئ چې د هغه مهر څه برخه ترې ووهئ کوم چې تاسو ورکړی وو، خو که ښکاره بدکاري یې وکړه او له هغوی سره ښه ګزران کوئ، نو که بدې مو ایسېدلې نو صبر وکړئ، کیدای شي یو څه به ستاسو خوښ نه وي خو الله به ډېر خیر پکې واچوي. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. او که مو د یوې ښځې پر ځای بله نکاح کول غوښتل او د هغوی کوم یوې ته مو په مهر کې ډیر مال هم ورکړی وي، نو بیرته به هیڅ شی نه ترې اخلئ، نو آیا په تور تپلو او ښکاره ګناه به یې اخلئ؟ او څنګه به هغه مهر اخلئ حال دا چې تاسې یو بل ته ډیر نږدې رسېدلی وئ او هغوی له تاسې پوخ لوز هم اخیستی. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او له هغو ښځو نه څوک مه په نکاح کوئ چې یو وخت مو پلرو نکاح کړې وي مګر څه چې مخکې تیر شوي، بېشکه دا یو ناوړه د غضب وړ کار او بد چلند دی. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسو حرامي شوي دي میندې مو، لوڼې مو، خویندې مو، امګانې مو، خالګانې مو، ورېرې مو، خورزې مو، هغه میندې مو چې تی یې درکړی، رضاعي خویندې مو، خواشیانې مو، او په خپل کور کې ستاسې د هغو میرمنو برکټۍ چې ورسره نږدې شوي یاست، خو که ورنږدې شوي نه وئ او طلاقې کړي مو وي یا مړې شوي وي، نو بیا د هغو برکټۍ په نکاح کولو کې څه ګناه در باندې نشته، او د خپلو اصلي زامنو میرمنې مو، او دا هم در باندې حرام دي چې دوی خویندې یو ځای سره په نکاح کړئ مګر څه چې مخکې تیر شوي، بېشکه الله بخښونکی ډېر مهربان دی. صدق الله العظیم.